آیا رښتیا که عبدالله ولسمشر شو شفیق ستانکزی به د کرکټ بورډ مشر شي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په ویډیو کې ډېر څه پراته دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی د افغان حکومت له اوسنی اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته نومان ډاکټر عبدالله سره کتلي او له نوموړي څخه یې ملاتړ اعلان کړی دی. شفیق ستانکزی که څه هم څه اونۍ وړاندې له عبدالله سره کتلي وو، خو ښکاره ملاتړ یې نن وکړ. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې ډاکټر عبدالله اسلامیت او افغانیت ته ژمن رهبر دی، د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی او په خپله خبره ولاړ انسان دی. په 2 ساعتونو کې ښاغلي ستانکزي ته شاوخوا 600 کمنټونه شوي چې 95 سلنه کسانو د نوموړي دا کار غندلی او د ده د څرګندونو برعکس یې ورته لیکلي دي چې عبدالله د شمال ټلوالې نومان دی، افغانیت نه مني او په همدې خاطر یې الکترونیکي تذکره هم اخیستې نه ده. ویل کېږي د شفیق ستانکزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ داسې معامله شوې چې نوموړي به په ټاکنو کې له عبدالله ملاتړ کوي او په بدل کې کله چې عبدالله واک ته ورسېد، شفیق ستانکزي به د کرکټ بورډ مشر ټاکي. شفیق عبدالله ته دا ژمنه هم ورکړې چې د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر اوسني او پخواني لوبغاړي چې د ده په پاره کې دي، عبدالله ته به یې راماتوي او په پټه او ښکاره به کمپاین ورته کوي. شفیق ستانکزي چې په اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني مین و او په ټویټر کې به یې ورته لیکل چې لو یو پریزیډنټ، هغه وخت له ولسمشر څخه مخ واړوه کله چې د کرکټ بورډ له اجرایي ریاست څخه لرې شو او ارک بیا خیال پرې را نه وړ. همدا ډول ویل کېږي شفیق ستانکزي د ستانکزیو قومي شورا هم مجبوره کړه چې له ولسمشر غني ملاتړ ونه کړي، خو د شورا یو شمېر غړو بیا له عبدالله سره یو ځای کېدل ناشونی کار باله چې به همدې خاطر د شورا پرېکړه وکړه چې په ټاکنو کې به بې طرفه پاتې کېږي او له یوه نومان څخه به هم ملاتړ نه کوي. پرندی او چالاکۍ مشهور شفیق ستانکزي چې یو وخت د ملي لوبډلې ژباړن و، د کرکټ بورډ تر اجرایي ریاست پورې ځان ورساوه او اوس بیا هیله لري چې کرکټ بورډ ته بیرته راشي. نوموړي د کرکټ بورډ یوازینی چارواکی نه دی چې بورډ ته د بیا راتګ هڅه کوي، بلکې تر دې مخکې علاداد نوري، حامد شینواري، نور محمد مراد، نسیم دانش، عاطف مشعل او یو شمېر نورو هم له لرې کېدو وروسته بورډ ته د بیرته راتګ ډېرې هڅې وکړې چې ځینې یې بریالي هم شول. نو دوستانو، تاسو د شفیق ستانکزي دغه کار څنګه ارزوئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.